السلام علیکم. بیکګراوند کې تاسو ته کوم د میوه ښکاري دي ته نارنج وایي، انګلیش کې ته بیټر اورنج وایي. د خوراک لپاره خو دا بهتر نه دی ځکه ډېر زیات ترخه ذایقه وي ردي، خو دا په مختلف دوایانو کې استعمالیږي او د دې نه یو مربه جوړیږي چې هغه انرژي لپاره، توانایي او طاقت لپاره ډېر زیات بهترینه وي. نارنج د دې دا چلکه چې کوم دا په پرفیومز کې استعمالیږي، دوایانو کې هم استعمالیږي او تاسو به کتلی وي کوم خلک هوټلو کې خوراکونه کوي نو اکثر فش سره سرکې کې یا په چټیانو کې دی استعمال کیږي. خو څنګه تاسو ما ذکر وکړو د دې یو مربه جوړیږي چې هغه طاقت لپاره ډېر زیات بهترین هغې نسخه تاسو ته ښیم. تاسو ویډیو تر اخره وګورئ انشاءالله. هغې نسخې په استعمال تاسو ته ډېر زیاته فایده کیږي چې کوم کمزوري وي خلکو ته یا هغې غواړي چې سټیمنا زموږ سیوا شي، توانایي طاقت زموږ سیوا شي، نو هغې لپاره ډېر زیات بهتر دی. د بیټر اورنج یا د نارنج د پوستکی چې کوم دی دا د هاضمې لپاره ډېر بهترین دی. د دې سفوف چې تاسو استعمالوئ نو هاضمه مو سره ټیک کیږي او لوږه ورسره سیوا کیږي. دغسې نزله زکام کې د دې د پوستکي کاوه ښه رزلټ ورکوي. د چا وزن ډېر زیات سیوا د وزن کنټرول کولو لپاره، د وزن کمولو لپاره هم د دې د پوستکي سفوف چې کوم دی پاوډر هغې استعمال کولی شي. د دې پوستکي ویټامین سی ریچ سورس دی، ویټامین سی مقدار پکې ډېر زیات سیوا نو د سکین لپاره هم دا ډېر زیات بهتر دی، جوړونو پټو دردونو لپاره هم ښه دي. د نارنج د مربې طریقه تاسو ته ښیم داسې ده چې تاسو به د نارنج صفا سوتره نارنج به واخلئ ځان سره او هغې نه به پوستکی لر کوئ. د نارنج پوستکی کم از کم داسې 10 دانې تاسو واخلئ، دې پوستکی به صفا سوتره ووینځئ، کټ پې کوئ، پرې به کوئ، هغه به یو لوښ کې واچوئ، 2-3 پرې ووینځئ. بیا وینځلو سره داسې شي چې دې تریخوالی هغه کم نه کم شي. بیا به هغه اوبو کې واچوئ یا به وخوټ کوئ، اوبه یې شوئ، هغه نرم شي، بیا هغه اوبو نه راوباسئ او بل لوښي کې تاسو ګوړه خاص مقدار کې تاسو چې څومره غواړئ هغه مقدار کې ګوړه هغې کې واچوئ یا ویلې کوئ. دې کې چینی استعمالولی شي خو چینی صحت لپاره بهتر نه ده نو ګوړه استعمال بهتر دی. هغه ګوړه تاسو ویلې کوئ او هغه ګوړه کې هغه کم یشېدلي هغه پوستکي چې کوم وي د نارنج هغه پکې واچوئ او هغه پکې کم از کم 20 منټه پورې پاخه کوئ، ښې وخوټ کوئ چې ښه نرم شي. هغې نه پس پکې اخره کې د نیمبو یو څو قطرې نه چوڼ کوئ او هغه تاسو یو شیشې جار کې محفوظ وساتئ او روزانه هغې نه لږ مقدار کې خوراک کوئ نو دا انرژي به مو سره سیوایي، طاقت هم انسان ته ورکوي او د هاضمې مسلې هم انشاءالله تاسو ختمیږي، قبض مسلې به مو سره انشاءالله ختمې شي. دا بوټی فایدهمند هم دی، خلک دا ډېر زیات بې فایدې ګڼي خو د دې فایدې شته دی. کومې نسخې ما تاسو ته یادې کړې دي استعمال کولی شئ، د دې پوستکی استعمالولی شئ، دغسې د دې نه مربه جوړولی شئ. نو او بل دا د ښایست لپاره خلک کري زیاتره کورونو کې کري، د دې دانې ډېرې مزدارې ښکلې لګي. خوراک لپاره خو ډېر په ګرانه باندې استعمالیږي خو چې کومې را مشورې تاسو له ما درکړي چې په دې تاسو عمل کوئ نو تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده کیږي. تاسو کتلی شئ ډېر مزیدار بوټی دی نارنج او د دې د پوستکي چې کوم وي دا په پرفیومز کې مو استعمالیږي خوشبو لپاره او هسې هم دا چې په کمره کې یو دانه پرته وي نو تاسو چې د دې ازمېښت وکئ کمره کې ډېره زیاته خوشبو خورېږي. نو خوشبو سره تاسو ما اکثر ویلي چې ذهني تناو، ټینشن، ډپریشن هم ختمیږي. څوک د مخ ګلو غواړي چې یاره مخ کې چمک راشي، تر و تازه ښکاري نو د دې سفوف چې کوم دي هغه تاسو جوړ کړئ او هغې کې لږ د نیمبو قطرې یا زیتونو تیل یا ارکې ګلاب هغه مکس کوئ او هغه پیسټ په مخ باندې لګوئ نو دې سره به ستاسو مخ تر و تازه وي. ملګرو امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. دغسې مستند معلوماتو باندې تاسو ویډیوز کتل غواړئ نو زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.